دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی ترسی کپلی دا محبت یہ پارمان کلی ترسی پارمان کلی ترسی دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی ترسی کپلی دا محبت یا پارمان کلی ترسی پارمان کلی ترسی زلیدلی ستوری مسافر دنی مشپو دی دس پوش مراندی نیوانی مسافر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، د منار اسلامي رادیو درنو اوریدونکو او په ځانګړي ډول د ځلیدلې ستوري خپرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو په سیرت کې په تیر درس کې د عمرو بن الجموح او د اسیرم رضی الله عنه په سیرت باندې خبره شوې وه. نن به ان شاء الله العزیز د یو بل جلیل القدر صحابي البطل الشهید طليحة ابن خويلد ابن نوفل الأسدي الكرار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضرب بشجاعته المثل وسيرت باني خبروكو. دي طليحة رضي الله عنه دي نسب لدي بدي شكل طليحة ابن خويلد ابن نوفل ابن نضلة ابن الأشتر ابن حجوان ابن فقعس ابن ظريف ابن عمر ابن قعين ابن ثعلبة ابن الحارث ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة الأسدي الفقعسي رضي الله عنه. إمام ابن عساكر رحمه الله لطليحة رضي الله عنه مبارك لكي، وكان طليحة يعد ب1000 فارس لشدته وشجاعته وصبره بالحرب. طليحة رضي الله عنه با صحابة کرامو زرو شاسوارانو بانی حسابو، ځکه دا ډیر سخت انسان او بهادر انسان او په جنگونو کې ډیر صبرناک انسانو. امام ابن الاثير رحمه الله د دې مبارک اسد الغابي کې لیکلي دي، وكان من أشجع العرب وكان يعد ب1000 فارس. طليحة رضي الله عنه دا په عربو کې شجاع انسانو او دا د زرو شاسوارانو سره برابرې ده. د طليحة ابن خويلد الأسدي رضي الله عنه ایمان او اسلام راوړل. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفدونه را شروع شول په عام الوفود باندې، نهم کال د هجرت باندې د اسد ابن خزیمه قبیله وفد چې دا په بني اسد باندې یادېدل، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغلل. په دې کې یو 10 کسانو، یو پکې حضرمي ابن عامر، بل پکې ضرار ابن الأزور، بل وابصة ابن معبد، قتادة ابن الطائف، سلمة ابن حبيش، طليحة ابن خويلد او نقاد ابن عبد الله ابن خلف دا شاملو. دیو چې کله راغل ورسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او اسلام راوړ، او د ایمان او د اسلام راوړلو نه وروسته په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو قسم باطنه وکړه، ورته وی جئناک نشهد ان لا اله الا الله وانك عبد الله ورسوله ولم تبعث الينا ونحن لمن وراءنا. وإيه دي الله پیغمبره مونږ تعالی په خپل تبه باندې راغلو، په تا باندې مونږ ایمان او اسلام راوړو،
تا مونږ پسې ځواب او تا مونږ پسې ځواک نه و رالیږلی چې هغې دې مونږ تا ته راوستي یو، په خپله تبه باندې راغلو او مونږ د خپلو پاتې خلکو لپاره یو قسم نمایندګان یو. نو الله رب العالمین د دې په باره کې دغه آیتونه راولېږل، یمنون علیک ان اسلموا، دا خلک په تا باندې دا اثباتنه کوي چې ای پیغمبره مونږ ایمان او اسلام راوړی دی. الله رب العالمین د ادب ذکر کړ چې ای پیغمبره ته دې خلکو ته ووایه چې تاسو په ما باندې د اسلام اثباتنه مه کوئ، بلکې الله رب العالمین په تاسو باندې احسان کړی دی چې تاسو الله رب العالمین اسلام ته روادار کړئ او تاسو راغلی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مو ایمان او اسلام راوړه. کله چې بنو اسد قبیله بیرته واپس شول، خپلو کورونو ته لاړل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په اواخرو کې طلیحه ابن خویلد الاسدي رضی الله عنه د اسلام نه واوښته، ارتداد یې غوره که او د نبوت دعوه یې وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې ضرار ابن الازور الاسدي چې دا د دې قبیلې سړی و، دا یې ولېږه چې ته د طلیحه ابن خویلد الاسدي سره جنګ وکړه، او بیا د دې نه وروسته د طلیحه ابن خویلد الاسدي د نبوت خبره ده غټه شو. دې د نبوت دعوه کړې وه، د دروغو دعوه وه. اسد او غطفان قبیلې دا په دې باندې راجمع شوې او د دې دا ګمان و چې ما ته جبریل علیه السلام راځي او ما ته وحی راوړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت وکړ، وفات شو، او د طلیحه ابن خویلد الاسدي خبره همدقسې په خپل حال باندې باقي پاتې وه. کله چې ابوبکر الصدیق رضی الله عنه د مسلمانانو د چار واګې په لاس کې ونیولې، ابوبکر الصدیق رضی الله عنه خالد ابن الولید رضی الله عنه ورولېږه. خالد ابن الولید رضی الله عنه د سمیرا او بزاحه علاقو کې د طلیحه ابن خویلد الاسدي د لښکرو سره جنګونه وکړل. خالد ابن الولید رضی الله عنه اوله کې طلیحه ابن خویلد پسې یو ثابت ابن اقرم او بل عکاشه ابن محصن رضی الله عنه ولېږل. نو په دې کې دا دواړه صحابه، یو د طلیحه ابن خویلد الاسدي رضی الله عنه د لاسه او بل د دې ورورو هغې د لاسه دا دواړه شهیدان شول. عینه ابن حصن دا هم د طلیحه ابن خویلد الاسدي سره په دې لښکر کې دی. کله چې وی جنګ شروع شو، عینه ابن حصن راغی او طلیحه ته وی هل اتاک جبریل، آیا تا ته جبریل علیه السلام راغلی دی؟ هغې ویلې چې نه. دوه ځلې ته نه دا پوښتنه وکړه. طلیحه ورته ویلې چې نه، نه دی راغلی. نو عینه ابن حصن ورته وی لقد ترکک احوج ما كنت الیه، ته په داسې حالت کې جبریل پرېښوستلی چې ستا جبریل علیه السلام ته ډېره زیاته اړتیا وه، ډېر سخت ضرورت دی په دې حالت کې، ځکه دې د دروغو دعوه کړې وه او دا دعوه یې کړې وه چې زه د الله رب العالمین نبی یم. طلیحه ورته وی قاتلوا عن احسابکم اما دین فلا دین، د خپلو شرافتونو نه جنګونه وکئ، هغې نه دفاع وکئ او د دین غم مه کوئ. خالد بن الولید رضی الله عنه چې کله د ابوبکر الصدیق رضی الله عنه په امر باندې طلیحه ابن خویلد الاسدي ته ماتې ورکړه، دا وتښتېده او د شام اطرافو ته لاړه. بني جفنه قبیله هلته اوسېدله د شام په اطرافو کې. نو طلیحه ابن خویلد الاسدي رضی الله عنه هم همغلته دیره شو. بیا ابوبکر الصدیق رضی الله عنه وفات شو. د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه خلافت چې کله راغی، احرام یې وتړه او مکې ته راغی. عمر رضی الله عنه چې په سترګې ولګېدلې، نو ورته وإني لا أحبك بعد قتل الرجلين الصالحين عكاش ابن محصن وثابت ابن أقرب. فقال طليحة هما رجلان أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما وإن الناس قد يتصالحون على الشنآن. عمر رضي الله عنه ورتوي كلنا شتادا دوان نيكان صحابي كرام شهيدان كردي، يو عكاش رضي الله عنه أو بل ثابت ابن أقرم
د هغې نه وروسته زما مینه د تا سره بیخي ختمه شوې ده. طلحه رضی الله عنه ورته یو ناشنا ځواب کوي، ورته وایي دا خو داسې دوه سړي وو چې الله رب العالمین هغې له زما په لاس باندې عزت ورکړه، زما په لاس باندې هغې له الله رب العالمین شهادت ورکړه، او زه الله رب العالمین د هغې په لاسونو باندې سپک نه کړم، او خلک د دشمنۍ نه وروسته هم روغه کوي. نو دا داسې وخت دی چې طلحه ابن خویلد الاسدي رضی الله عنه د ارتداد نه بیرته واپس شوی دی، او په صحیح شکل او په صحیح معنی ایمان او اسلام راوړی دی. امام ابن عساکر رحمه الله په خپل تاریخ کې دا خبره ذکر کړې ده، وی اسلم وقدم مکة معتمرا ثم خرج الى الشام مجاهدا وشهد اليرموك وشهد بعض حروب الفرس. طلحه رضی الله عنه د ارتداد نه وروسته په ښایسته شکل باندې ایمان او اسلام راوړه، او مکې ته د احرام په حالت کې د عمرې لپاره راغی، او بیا شام ته د جهادونو لپاره لاړه. یرموک او همدغه شان د فارسیانو نورو ډیرو جنګونو ته حاضر شوی. عمر بن الخطاب رضی الله عنه قادسی جنگ ته هم طلحه ابن خویلد الاسدي رضی الله عنه لیږلی. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ته عمر رضی الله عنه په خط کې لیکلی چې انی قد وجهت الیک وامددتک ب1000 رجل عمرو بن معدي كرب وطليحة ابن خويلد فشاورهما في الحرب ولا تولهما شيئا. وما تاتا یو دو کسان در لیږلي دي چې دا د 2000 کسانو کار کوي، هر یو د 1000 کسانو قائم مقام دی، یو عمرو بن معدي كرب رضی الله عنه او بل طليحة ابن خويلد رضی الله عنه. خو خبره دا ده چې ای سعده د دې خلکو نه د جنگ په امورو کې او د جنگ په کارونو کې مشوره اخله، خو لیکن دا په دندو په وظیفو باندې ونه ګماري، دې ته څه مسؤلیت ونه سپاري. امام ذهبي رحمه الله هم د طليحة ابن خويلد الاسدي رضی الله عنه په باره کې دا خبره ذکر کړې ده چې اسلم ثم ارتد وظلم نفسه وتنبأ بنجد ثم ارعوى وأسلم وحسن إسلامه لما توفي الصديق رضي الله عنه. طليحة ابن خويلد اوله کې ایمان او اسلام راوړه، بیا د ځان سره ظلم وکړه او د نبوت دعوه یې وکړه، خو بیا د ابوبکر الصدیق رضی الله عنه د وفات کېدلو نه وروسته په ښایسته شکل باندې اسلام ته تابع او منقاد شو، او د عمر بن الخطاب رضی الله عنه خواله راغی. د قادسی جنگ چې د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په وخت کې ترسره شوی او مشري سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه کوله، ډیر سخت جنگ او ډیره سخته ابتلا و د مسلمانانو لپاره، او دغه جنگ چې د فارس دروازې د اسلامي فتوحاتو پر مخ باندې پرانیستلې، او مسلمانانو دې نه وروسته په فارس کې ډیر زیات فتوحات وکړل او ډیر ځایونه یې ونیول. د قادسی د هرې ورځې جنگ په جدا نوم باندې نومولی شوی. د قادسی اولې ورځې جنگ دا په ارماس باندې نومولی شوی. په اوله ورځ باندې فارسیانو په بوجیله قبیلې باندې سخته حمله راوړله. بوجیله قبیله د مسلمانانو په صفونو کې یو مضبوط صف و. د فارسیانو دا هجوم چې کله په بوجیله قبیلې باندې راغی، د فارسیانو په صفونو کې ډیر زیات کسانو، 250 سره یوازې د دیو جنګیالي و، 9 ورسره فیلانو، او د فارسیانو سیمې خارداري ګزارې کړې د مسلمانانو صفونو مخې ته، د دې لپاره چې د مسلمانانو اسونه د حرکت نه ودرېږي، او د غشو ګزارونه یې په دې باندې وکړل. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د دې جنګ قومنده په غاړه باندې لري، هغه دا حالات ساري چې په بوجیله قبیلې باندې او د هغې په صف باندې ډېره سخته حمله فارسیانو راوړې ده. د بوجیله قبیلې چپ طرف ته د بنو اسد قبیله هغه ولاړه ده. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دیو ته امر صادر که او ورته ویلې چې ذبوا عن بوجیله ومن لافها من الناس. ای بنو اسد قبیلې تاسو د بوجیله قبیلې نه دفاع وکئ او د دیو ترڅنګ چې کوم مسلمانان ولاړ دي. بنو اسد قبیلې د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه خبرې ته لبیک ویو، او د دیو شاسوار او بهادر مشر او مشهور شاسوار
طليحه ابن خویلد رضی الله عنه ودرېد او د خپل قوم او خپل قبیلې بنو اسد ته یو خطبه وکړه. په خطبه کې ورته وایي چې ای زما قومه، سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په تاسو باندې اعتماد وکړ، تاسو ته د مصیبت په وخت کې غږ وکړ، که چېرته د سعد رضی الله عنه ته بل څوک معلوم وي په هغې باندې به یې اواز کړی وی. نو بیا ورته وایي ابتدئوا الشده، سخته حمله وکئ په ابتدا او په شروع کې، واقدموا عليهم اقدام الليوث الحربه، د جنګیالیو زمریو په څېر باندې په دیو باندې تاسو اقدام وکئ. فانما سميتم اسدا لتفعلوا فعله الاسد شدوا ولا تصدوا، تاسو ته اسد د دې وجې نه ویل کېږي چې تاسو به د زمرو کار کوئ، په دې خلکو باندې حمله وکئ او مخ چېرته د دیو د حملې نه وانړوئ. دې کې یو صحابي چې هغه قادسیې ته حاضر شوی دی، المعرور ابن سوید، دا وایي بنو اسد قبیلې په فارسیانو باندې سخته حمله وکړه او ګزارونه یې په هغې باندې وکړل تر دې پورې چې الله رب العالمین دا فیلان زموږ نه وروسته کړل. او د دې فارسیانو یو مشر هغه میدان ته راووته او اواز یې وکړ چې هل من مبارز، آیا داسې څوک شته چې هغه ما سره په میدان کې مقابله وکړي؟ طليحه ابن خویلد رضی الله عنه د فارسي له هېڅ وخت ورنکړ تر دې پورې چې دا ور وړاندې شه هغه یې ځای په ځای باندې قتل کړ. د دې نه وروسته جالینیوس په نوم باندې د یو مشر هغه راووته، هغې ته هم طليحه رضی الله عنه ور مخکې شه او په سر باندې ورله سخت ګزار ورکړه، خو لیکن هغې په سر باندې ډېره جنګي خولۍ په سر کړې وه، دا خولۍ ورله ماته کړه، خو لیکن سر ته یې ګزار ونه رسېده، هغه د قتل نه بچ شه. نو د ارماث ورځ په قادسیې کې دا د بنو اسد قبیلې په نوم باندې ونومولی شوه، ځکه بنو اسد قبیلې د طليحه ابن خویلد الاسدي رضی الله عنه په مشرۍ کې چې کومه حمله کړې وه او په کوم شکل باندې فارسیان د بنو بجیله قبیلې نه واړول، دا د اسلام په تاریخ کې ډېره زرینه واقعه وه. د طليحه ابن خویلد الاسدي رضی الله عنه د میړانې یوه بله ناشنا واقعه په قادسیې کې هغه دا وه، سعد رضی الله عنه، طليحه ابن خویلد او عمرو ابن معدي کرب الزبیدي رضی الله عنهما دا د استخباراتي معلوماتو د کشف لپاره ولیږل او ورته وویلې چې دلته دوه لښکرې دي، ګورئ، یو لښکر د رستم دی، د هغې استخباراتي معلومات به طليحه رضی الله عنه ماله راوړي، او بل لښکر د جالینیوس دی، د دې معلومات به عمرو ابن معدي کرب او ورسره یو 15 کسان نور دیو به د دې معسکر استخباراتي معلومات ماته راوړي. او دا یې ورته ویلي چې کوشش به وکئ چې د لښکر نه یو کس د ځان سره راوتښتوئ، د دې لپاره چې موږ ترې نه دلته معلومات واخلو. د قادسیې په پله باندې چې کله طليحه رضی الله عنه او عمرو ابن معدي کرب رضی الله عنه تیر شول او 1 کیلو متر اندازه مزل یې وکړ، نو ویې لیدل چې د فارسیانو لښکرې هغه په حرکت دي، دا ځمکه یې ډکه کړې ده، دا وطن یې ډک کړی دی او د مسلمانانو په طرف باندې را روان دي. نو په دې کې د صحابو خپل مابین کې مشوره وکړه، چا ویلې چې امیر ته واپس کیږو، چا ویلې زو داسې نه چې دا خلک هم ونه نیسي. عمرو ابن معدي کرب رضی الله عنه هم دا خبره خوښه شوه چې واپس کیږو، خو طليحه رضی الله عنه ورته وایي کذبتم، تاسو په دې خبرې کې خطا یاستئ، مونږ خو امیر د دې لپاره رالیږلي یو چې مونږه د دې خلکو معلومات کشف کو. عمرو ابن معدي کرب رضی الله عنه ورته ویلي اوس څه کې دومره غټ لښکر را روان دی؟ هغه ورته وایي اريد ان اخاطر القوم او اهلك، زه یا خو د قوم ته ځان ور اچوم، استخباراتي معلومات به ترنه کشف کم او کنی مسأله به مې قتل کي وبه مې وژني. په دې کې عمرو ابن معدي کرب رضی الله عنه دې ته یو پیغور غونډه کې ورکړه، پیغور ورته داسې کوي چې انت رجل في نفسك غدر ولن تفلح بعد قتل عكاشة بن محصن فارجع بنا. ورته وایي ستا په زړه کې راته خیر ښکاري او تا خو عکاشه رضی الله عنه شهید کړی دی او ته به هغې نه وروسته کامیاب نشي. حاصل د دې خبرې دا چې عمرو بن معدي کرب رضی الله عنه د دې ملګرو سره راستون شو
خو طليحه ابن خویلد الاسدي رضی الله عنه ځان له په ځان روان شو د دې لپاره چې د لښکر ته ورننوځي او د دې لښکر نه معلومات راوړي. عمرو بن معدي کرب رضی الله عنه چې راستون شو طليحه رضی الله عنه د رستم معسكر ته ننوځي، 80,000 کسان جنګیالي دي پکې، د دې په څیر باندې خادمان ورسره دي، څوکیداران ورسره دي، خو الله رب العالمین د صحابي له ناشنا شجاعت او ناشنا بهادري ورکړې وه. شپې شپې وختو سپوږمۍ راختلې ده، طليحه رضی الله عنه د رستم معسكر ته ننوته، شپه یې تېره کړه، معلومات راجمع کوي. طليحه رضی الله عنه کې یو خوی خصلت دا و چې دی به د اسونو سره ډېره مینه کوله. د رستم په دې لښکر کې یو اس ولیده چې هغه ډېر ښایسته اس و، نو دا راولېږي د ایسته د اسې د هغې خلکو نه رایله کړې د رستم د لښکر نه او ایسته یې منډه کړې. په دې کې فارسیان خبر شول او یو بل ته یې اوازونه وکړل او د طليحه رضی الله عنه پسې منډه راواخیستله، تر دې پورې چې بعضې دې ته هم اوزګار نه شول چې په اس باندې زین واچئ. همدقسې بربنډه په اسونو باندې سواره شول، په اسونو یې زینونه نه و اچولي او د طليحه رضی الله عنه پسې روان شول. چې کله سبا کېده نو یو شاسوار په دې فارسیانو کې طليحه رضی الله عنه ته ورسېده. اراده یې کوله چې طليحه رضی الله عنه باندې ګزار وکړي. طليحه رضی الله عنه پرې رامخکې شه، هغه یې ځای په ځای باندې قتل کړ. بیا ورپسې یو بل کس ورورسېد د فارسیانو نه، هغه یې ځای په ځای باندې قتل کړ. دریم یو کس و، هغه ډېر سخت غوسه روان و او دا مخکې چې کوم کسان وژلی شوي و دا یې د تره زامن و او د هغې کینه او دشمني د طليحه رضی الله عنه سره په زړه کې ډېره زیاته وه، په زړه کې ډېر کرل او ریبل کول. هغه چې کله طليحه رضی الله عنه ته ورسېده، طليحه رضی الله عنه چې په هغې باندې ګزار کو، دا فارسي په دې باندې پوه شو چې یاره وژني مې، ایسته طليحه رضی الله عنه ته هغه تسلیم شه. دا داسې حالت دی چې طليحه رضی الله عنه د مسلمانانو معسكر ته رانږدې شوی دی. طليحه رضی الله عنه ورسره ناشنا چل وکړ، ورته وایي بس ما نه مخکې منډه ووه، د دې رستم لښکري ته وایي ما نه مخکې منډه ووه، هغه ترې نه مخکې خو چې د منډه وایي دا ورپسې په اس باندې دی او نیزه یې په لاس کې نیولې ده. د دې تر څنګ نورې لښکرې هم د فارسیانو راغلې چې طليحه رضی الله عنه را لاندې کړي، خو لیکن کله چې هغې خپل شاسواران ولیدل چې هغه په لارې کې وژلی شوي دي او یو طليحه رضی الله عنه ته تسلیمي ورکړې ده او مخکې ته نه منډې وی او دا نږدې دی چې د مسلمانانو معسكر ته داخل شي، نو دا نور عسکر د رستم هغه بیرته واپس شول. په دې کې چې کله طليحه رضی الله عنه سره د خپل قیدي او بندي نه په معسكر باندې ننوتل، نو طليحه رضی الله عنه د فارسي لپاره امان واخیسته او کوم هدف لپاره چې طليحه رضی الله عنه لېږلی شوی و هغه هدف ترسره شو چې یو کس د ځان سره راوسته د دې لپاره چې د رستم د عسکرو په باره کې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ته خبر ورکړي. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ترجمان راوغوښته چې دې فارسي خبرې سعد رضی الله عنه ته ترجمه کړي. نو د قیدي سعد رضی الله عنه ته ویلې وایي تاسو ما له امن راکوئ چې زما وینه به په حفاظت کې، که امن راله راکوئ نو زه تاسو ته رښتیا وایم. سعد رضی الله عنه ورته وایي ولې نه، الصدق في الحرب احب الينا من الكذب. په جنګ کې رښتیا ویل مونږ ته د دروغو نه ډېر محبوب دي، رښتیا زمونږ خوښېږي په هر حالت کې. نو فارسي مخکې د دې نه چې د لښکر په باره کې وضاحت ورکړي، اول د طليحه ابن خویلد الاسدي رضی الله عنه په باره کې وضاحت ورکړي. سعد رضی الله عنه ته وی باشرت الحروب وغشيتها وسمعت بالأبطال ولقيتها مذ أنا غلام إلى أن بلغت ما ترى ولم أرى ولم أسمع بمثل هذا أن رجلا قطع عسكرين لا يجترئ عليهما الأبطال إلى عسكر فيه 70,000. وی ما ډېر جنګونه کړي دي، ډېرو جنګونو ته ننوتی یم، خو لیکن داسې کس مې نه دی لیدلی چې هغه د 2 لښکرو نه راتېر شي. یو لښکر کې 80,000 کسان دي، د هر سړي سره 15 خادمان دي او د دې پسې یو کس راغی هغه یې قتل که، بل کس راغی هغه یې قتل که.
او درې مې د ځان سره بندي راوړه چې هغه زه ومه او زه ډېر په جوش او په خروش باندې را روان ومه ځکه دا مخکې 2 کسان چې وژله شوي وو دا زما د ترونو زامن وو ما غوښتل چې د دې غچ واخلمه خو لیکن کله مې چې مرګ ولیده نو مرګ سخت شی دی زه راولګېدلم او دې ته مې تسلیمي ورکړه بیا یې سعد رضی الله عنه ته د لښکر په باره کې معلومات ورکړل چې 1,20,000 کسان دي دا یوازې جنګیالي دي او نور د دې سره خادمان راوتي دي هر سړي خپل خادمان او خپل مزدوران دي نو دا دی طلیحه ابن خویلد الاسدي رضی الله عنه میړانه او د هغې شجاعتو د قادسیې په معرکه کې بیا دغه فارسي چې طلیحه رضی الله عنه ته تسلیم شوی او دې د ځان سره راوستی په خپلې ارادې باندې ایمان او اسلام راوړه سعد رضی الله عنه ورته بیا مسلم نوم کېښوسته او دا داسې شهسوارو په فارسیانو کې چې دا هم د 1000 کسانو برابر او بیا د دې فارسي صحابي نه صحابه کرامو د فارس په جنګونو کې ډېره استفاده وکړه ځکه دا په هغې کې یو تکړه او بهادر او شجاع جنګیالی و د طلیحه ابن خویلد الاسدي رضی الله عنه شهادت او دنیا نه د هغې رحلت د طلیحه ابن خویلد الاسدي رضی الله عنه مبارک دا خبره په تاریخ د دمشق کې ذکر شوې ده چې دا په نهاوند علاقې کې په 21 د هجري د نعمان ابن مقرن او عمرو ابن معدي کرب رضی الله عنه سره شهید شوی دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې د طلیحه ابن خویلد الاسدي رضی الله عنه سیرت چې په دې کې د طلیحه رضی الله عنه نسب چې دا د بنو اسد قبیله و د هغې ایمان او اسلام چې په 9 کال د هجرت باندې دیو په وفد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او اسلام راوړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په اواخرو کې طلیحه رضی الله عنه د اسلام نه مرتد شو د نبوت دعوه یې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې لښکرې ولېږلې او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو ابو بکر الصدیق رضی الله عنه د خپل حکومت په دور کې خالد بن الولید رضی الله عنه د طلیحه پسې ولېږل یو 2 مخلص صحابه عکاشه او ثابت بن اقرم رضی الله عنهما د طلیحه ابن خویلد ثلاثه شهیدان شول او دې خپل علاقه پرېښوستله او د شام اطرافو ته لاړه کله چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفه شو طلیحه په ټولو کارونو باندې چې په ارتداد کې ترسره کړي و پښیمانه شه احرام د عمرې وتړه الله رب العالمین ته یې توبه وایستله او په ښایسته شکل باندې بیرته ایمان او اسلام ته راغی عمر بن الخطاب رضی الله عنه په وخت کې عمره وکړه او د هغې نه وروسته عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا ډېرو جنګونو ته لېږلی بهادر او شجاع صحابي یو کسو خو لیکن د 1000 کسانو په مقابلې کې به دا حسابېده او دا به د دې په باره کې ویل کېدله چې يعد ب1000 فارس دا د 1000 شهسوارانو سره برابر دی او د 1000 شهسوارانو سره مساوي دی د قادسیې په جنګ کې طلیحه ابن خویلد الاسدي رضی الله عنه ډېره میړانه کړې ده ډېر شهامت یې کړی دی د بنو بجیله قبیلې څخه یې کلکه دفاع کړې وه او نورې میړانې هم د دې په قادسیې کې مشهورې وې او په نهاون کې په 21 کال د هجرت کې د نعمان ابن مقرن او عمرو ابن معدي کرب رضی الله عنهم اجمعین سره شهید شوی دی بیا چې په بلې خپرونې کې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم تر هغې پورې په بخونکي رب العالمین سپارم هر چیرته چې یاستئ کامیاب او بریالي اوسئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 93 یوه څپه